بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز 10 کې یو بل درس ته کانټیکسچوال مینیو کې وړم تاسو ته یو څه نور کمانډ باندې کار وکړم. دلته کې اول نمبر کمانډ مونږ تاسو سره دی، هغه کمانډ ته ویل کېږي ویو کمانډس. ویو ویل کېږي شوز ته، شو یا ښودل یا نمایش ته. مونږ تاسو سره د ډیسکټاپ کې چې کوم دا آیکنز دي، د دې آیکن د ترتیب لپاره دلته کې کانټیکسچوال مینیو کې مونږ تاسو سره ویو ده، او دی ویو کې مونږ تاسو کولی شو چې دا آیکن مختلف سایز باندې ترتیب کړو. که چیرې مونږ سره دلته کې سټنډرډ 3 قسمه سایز وي. سټنډرډ چې کوم کمپنۍ نه راځي، یو ته ویل کېږي سمال سایز آیکنز، بل ته ویل کېږي لارج سایز آیکنز، او بل ته ویل کېږي میډم سایز آیکنز. سمال کوچنی، لارج غاټ، میډم متوسط. زموږ سره فی الحال د دې آیکنو نارمل وي چې وي یا نورمال، دا مونږ تاسو سره میډم سایز کې وي، متوسط. که چیرې مونږ غواړو دلته کې د دې دا سایز چې زیات ورکوټی شي یا غټ دي شي، نو ګورئ که چیرې لارج آیکن باندې زه کلیک وکړم، د آیکن ټول سایز مونږ تاسو سره داسې غټ شي او دا باید لږ داسې سره بیا سپریټډ جدا شي. که چیرې داسې مونږ نه غواړو، نو مونږ غواړو چې نه سمال دي وي، نو د دې آیکنز وغیره سایز مونږ تاسو سره څه شو؟ سمال سایز کې شو. او که وایو چې نه بس ټولو نه ښه سایز دلته کې میډیم دی، نو میډیم سایز کې دي وي، متوسطه. او دې نه وروسته کې سوټ ته راځم، دا به لږ داسې ترتیب کړو، بس دا به ترتیب شي مونږ تاسو سره. نو دا درې واړه کمانډ چې دي صرف د دې آیکنو د سایز تغییرات راوستلو لپاره دي، خو سټنډرډ دي، دې ته سټنډرډ ویل کېږي. بل ډول مونږ تاسو آیکن نن سټنډرډ برابرو، ترتیبو، چې هغه بیا مونږ تاسو دې موس سره کولی شو. د لپټاپ موس سره نه کېږي، خو دې موس سره کېږي. کله تاسو راشي کمپیوټر کې، دلته کې دا کنټرول بټن پریس کوي، کنټرول، او د موس کې دا حصه دا سکرول چې دی، د سکرول سره دا سکرول داسې پاس طرف ته وړئ او کنټرول بټن تاسو پریس کړی وي، ستاسو د آیکنو سایز تاسو سره ستاسو د خوښې ترتیب شي، غټ شي یا ورکوټی شي، او که لاندې طرف ته وړئ دا سایز داسې ورکوټی شي. نهایي آخري دې اندازې پورې مونږ تاسو سره د دې سایز ورکوټی کېدلی شي. همدارنګې که چیرې مونږ تاسو دا لارج شو، نو دې اندازې پورې د دې دا سایز مونږ تاسو سره غټ کېدلی هم شي. نو د آیکن دا چا خپله مرضي خپله خوښه وي چې کوم سایز کې غواړي دلته په دې ډیسکټاپ کې ترتیب شي. خو سټنډرډ د دې ځینې کېږي چې زه وایم دا د داسې میډم متوسط حالت کې دي وي. دا د سایز خبره شوه. د دې نه وروسته کې آټو ارینج. آټو ارینج زموږ تاسو دا آیکن لاک کي، آټو ارینج چې کله تاسو د آټو ارینج ته یو ټیک مارک واچوئ، ټیک مارک هلته کې انپوټ کې واچوئ، نو ستاسو سره دا آیکن لاک شي، کلپ شي. او که چیرې دا ټیک مارک تاسو ایسته کړئ، نو دا داسې ان لاک شي. لاک او ان لاک نه زموږ هدف څه وي؟ هدف دا وي که دا آیکن دی فار ایگزامپل زه راوړم دلته کې وړم، نو څه مسله نشته، لاک نه دی، آیکن یو طرف ته بل طرف ته مونږ تاسو داسې موف کولی شو، یا د خپلې خوښې دې ته داسې یو ترتیب برابرولی شو چې دا داسې ترتیب کو. نو دغه ټایم کې زموږ سره د آیکنو باندې لاک یا سیکیورټي یا پابندي امنیت څه نشته دی. موږ وایو چې نه، دا آیکن د لاک شي، کلب دي شي، او داسې د برخه کې داسې د کالم یا ستون یا قطار کې د مونږ تاسو سره راشي، څوک یو طرف ته بل طرف ته ویې نشي وړلی. نو تاسو ویو ته راشي او دلته کې آټو ارینج باندې کلیک کړئ، د آیکن لاک شوي. اوس دا آیکن له دې برخې نه یو طرف ته بل طرف ته څوک وړلی نشي. ولې دلته کې دا کوم قطار یا دا ارینج دا ترتیب چې راغلی دی کې تاسو کولی شئ یو طرف ته بل طرف ته ویسئ، پاس یا لاندې طرف ته یې موف کړئ. ولې یو خوا بل خوا څوک د آیکن یې نشي وړلی. نو دا یو کمانډ چې دی د آیکنو اتوماتیک ارینج یا آټو ارینج لپاره دی چې اتومات کمپیوټر خپله د آیکن ترتیب کې راولي، یا د آیکن چا داسې بې ترتیبه کړي وي یا داسې بې ترتیبه شوي وي. موږ غواړو چې ټول په یو ځل باندې ترتیب هم شي او کلب دې هم شي. موږ دلته کې راځو ویو آټو ارینج باندې کلیک کوو، دا موږ تاسو سره کلب شي داسې.
بیا کله سور ته راشو نیم باندې ترتیب کړو بس موږ تاسو سره هغه څه شي ترتیب کې راشي. دې نه وروسته الاین آیکن ټو ګریډ که چیرې د آټو ارینج ته داسې ټیک مارک نه وي او موږ غواړو چې دا آیکن د خپلې خوښې داسې یو ترتیب ورته برابر کړو. ځینې کسان ډیسکټاپ کې داسې خوښوي د سکرین کې چې بس د آیکن خپله راواخلي داسې یو ترتیب وغیره ورته جوړ کړي. اوس وګورئ د دې آیکنو ترمنځ فاصله وغیره نه مراعات کیږي. د دې ترمنځ چې کوم سپیس ده نو هغه سپیس چې غواړو موږ مراعات کړو نو بیا هلته کې الاین آیکنز ټو ګریډ دې یو کمانډ ته ټیک مارک اچو او که غواړو چې نه دا فاصله وغیره د مراعات شي د فاصله د دې ترمنځ کوم سپیس چې ده نو د دغه ټیک مارک د کمانډ نه موږ ټیک مارک ایسته کوو. اوس که زه بیا راوړم د آیکن داسې دې سره خوا کې نږدې م کېدم څه مسله نشته دی ولې دلته کې څه فاصله یا ګریډ درجه بندي نشته دی د سکرین کې. یا یو کس یو آیکن راواخلي او داسې دلته کې د بله طرف ته هایډ کړي هغه آیکن هلته کې وي خو هایډ وي پټ وي پنهان وي. موږ وایو چې نه د آیکن دې دلته کې را پیدا شي چا هایډ کړي وي یو طرف ته بل طرف ته او کلک دې شي. نو د دې لپاره تاسو راځئ ویو ته اول الاین آیکنز ټو ګریډ باندې کلیک کوئ هغه آیکن اتومات جمپ کې لاندې طرف ته راشي او دلته کې دا کوم ترتیب چې مونږ کړی و د دې آیکنو ترمنځ فاصله مراعات شي. اوس که دا یو آیکن داسې دلته کې نږدې راوړم دې سره نږدې نه کېږي لاندې طرف ته هغه بل آیکن جمپ کې یو فاصله رامنځته شي او بیا ویو ته راشم آټو ارینج دا دې کلپم شي. نو دا آیکن کلپم شو او دغه ځای کې دا خالیګه دا سپیس چې ده دا فاصله هم دلته کې مراعات شي. نو د دې لپاره موږ تاسو دا یو کمانډ کارو چې دې ته الاین آیکنز ټو ګریډ ویل کېږي. کله زه وغواړم چې د ویو برخې ته راشم او زه وایم چې د ډیسکټاپ کې دا څومره آیکنز وغیره چې دي دا د هایډ شي پنهان دي شي نو دلته کې یو بل کمانډ دی هغې ته ویل کېږي شو ډیسکټاپ آیکنز. دا آیکن دې شو شي او یا موږ غواړو چې نه هایډ پنهان دي شي پټ دي شي شو ډیسکټاپ آیکنز. دا آیکن دې ما سره څه شي هایډ دي شي او یا دې شو شي. نو د دواړو لپاره همدغه یو کمانډ دی. که چیرې موږ دلته کې راشو ویو برخې ته شو ته راشو شو ډیسکټاپ آیکن دا ټیک مارک دې ځای نه ایسته کړو نو هغه آیکن یې هایډ شي ما سره موقتي هایډ وي بس چاته نه معلومیږي د سکرین کې څه شته که نشته. اوس فار ایگزامپل زه دلته کې رایټ کلیک کوم نیو ته راځم یو فولډر کریټ کوم هغه فولډر هم اټومیټیکلی هایډ شي. فار ایگزامپل که زه راشم دلته کې داسې د ډاکیومنټ ته لاړ شم او د ډاکیومنټ نه یو فایل راواخلم لکه دا یو فایل او سینډ ټو ډیسکټاپ ته یې ولیږم یا د یوزبي نه څه فایلونه ډیسکټاپ ته راکاپي کوم بس ډیسکټاپ کې موجود وي خو بس هایډ وي هلته کې نه معلومیږي. موږ غواړو چې نه دوباره د شو شي نو د شو لپاره ویو ته راځو او شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړو بس دا آیکن موږ او تاسو سره ټول بیرته کې را پیدا شي. کوم چې موږ نوي فایلونه رالیږلي وي هغه هم دلته کې تیار ذخیره وي موجود وي. نو دا د شو برخه شو د ډیسکټاپ د دې آیکنو د ترتیب برخه شو د ویو نه موږ تاسو ترتیب کوو. د دې نه وروسته کې سورټ بای یو بل کمانډ دی موږ تاسو سره سورټ بای ویل کېږي ارینج بای ترتیبولو ته. موږ غواړو د آیکنې ترتیب کې راولو لکه ما سره دا ډیسکټاپ کې څومره آیکنې دي دا زه غواړم اول په نوم باندې ترتیب کړم بای نیم باندې. نو نوم باندې چې موږ کله تاسو ترتیبو نو کمپیوټر موږ ته A نه Z پورې د آیکن ترتیب کړي یا Z نه تر A پورې ترتیب کړي. مطلب کوم یو آیکن چې دا نوم یې په A باندې سټارټ شوی وي هغه اول ته راولي B وروسته راولي همداسې Z پورې ترتیب وشي. او که موږ وایو چې نه هغه کوم آیکن چې شروع کې Z کلمه راغلې وي Z حرف راغلی وي هغه د شروع ته راشي بیا د همداسې زید نه وروسته کې ایکس واي زید وغیره داسې لاندې په دې شکل پاس لاندې نه پاس طرف ته ترتیب شي نو دې ته نزولي ترتیب ویل کېږي دې ته صعودي ترتیب ویل کېږي. بیا که زه غواړم د سایز مطابق ترتیب کوم د آیکن هم ترتیبولی شم. سایز کې بیا کمپیوټر سایز په نظر کې نیسي چې د کوم آیکن سایز غټ وي هغه لارج
شکل کې ترتیب شي او کوی چې نه سمال یا د کوم آیکنو چې ورکوټ سایز وي هغه مختراولي مطلب دا مختراولي که دا مختراولي که نوم کې وي دا یو والا آیکن مختراولي که داسې آیکن مختراولي د دې نه وروسته کې بل قسم ترتیب دلته موږ تاسو سره کېږي بای ډیټ د وخت مطابق ترتیب تاسو سره وشي د تاریخ موږ وایو چې نیو فایلز دې مخترا شي یا اولد زاړه فایلونه دې مخترا شي نو دلته کې د نوم مطابق موږ تاسو سره څه وشي ترتیب وشي او څلورم نمبر بای ټایپ د نوعیت یا د قسم مطابق تاسو سره ترتیب وشي لکه زه وایم د ایم ایس ورډ والا فایلونه دې یو طرف ته ترتیب شي او دې نه وروسته کې دا فولډرز دې بل طرف ته ترتیب شي همداسې د نور پروګرامز ادر پروګرامز دې بل طرف ته ترتیب شي نو دا د ترتیب خبره ده وګورئ که چیرې زه دلته کې راشم نیو یو فولډر کریټ کما او دې فولډر ته فار ایگزامپل اپل نوم ورکم یعنی مطلب مې دا دی چې دا ای دلته کې سر کې راشي یا زه دلته کې ولیکم دې ته چې افغانستان دا ای سر کې راشي بیا وروسته کې یو بل فولډر جوړ کړم دې ته دا بي نوم ورکم داسې یو بل فولډر داسې جوړ کړم او دې ته داسې دا سی باندې سټارټ شوی وي او دلته کې زه فار ایگزامپل یو بل فولډر جوړ کړم لکه دا زی باندې سټارټ شوی وي نو ګورئ فولډر چې جوړوم خپله داسې خپله ترتیب کې راغلی وي خو کله کمپیوټر دا ترتیب په نظر کې نه وي نیولی دا یو ایکن دلته راغلی وي دا دلته راغلی وي دا خو فولډر شو ما سره د فولډر وروسته کې دا آیکنز دي د دې آیکنو ترتیب دې ما سره وشي نو د دې هدف لپاره موږ راځو سورټ برخې ته بای نیم په نوم باندې ترتیبوه سورټ بای نیم د نوم مطابق ماته ترتیب کا نو ګورئ دا اتوماتیکلی باید ترتیب شي سورټ بای نیم نو ګورئ دا ترتیب شو ما سره داسې ای بی سی ډي په نظر کې ونیسئ دویم ځل ته که بیا دې سورټ بای نیم باندې کلیک وکړئ نو دا ځلې خو څه قسم ترتیب شوي دي زیډ یې مخته راوستی دی ای وروسته راوستی مطلب سعودي ترتیب شوی زه وایم نه نزولي شکل کې ترتیب کا نو وګورئ ای بی سی وغیره دې شکل کې ترتیب شو صحیح ده دلته کې دغه نومونه په نظر کې ونیسي د نوم مطابق تاسو سره څه وشي ترتیب وشي د دې نه وروسته کې که زه سورټ ته راشم سایز د وخت مطابق ماته د اندازې مطابق ماته ترتیب وکړه اوس سایز موږ ته څنګه پته لګي چې د کوم سایز زیات دی د کوم کم دی موږ به راشو داسې د آیکن باندې به دا خپل کرسر داسې ودرو دا پوینټر به ساري دلته کې ودرو داسې هلته ګورئ ما سره هغه میسج کې ښودل کېږي چې سایز 2.5.5 MB د دې 2.5.5 MB سایز دی که راشم د دې فولډر څومره سایز دی د فولډر باندې رایټ کلیک پراپرټیز ته به راشو او دلته کې ماته وایي چې د دې 2.18 GB سایز دی نو دلته د ډیسکټاپ کې د ټولو نه زیات سایز چې دی ما سره د دې فولډر دی خو کمپیوټر اول چې دی ترجیح د آیکنو ته ورکوي د فایلونو ته وروسته کې به فولډر ترتیبوي اوس که زه دلته کې راشم سورټ بای سایز باندې کلیک وکړم نو هغه فایلونه چې غټ سایز ولري هغه ماته مخته کې راولي مخته او کوم یو فایلونه چې کم سایز ولري هغه اخر ته لاړ شي لکه د دې یو فایل 259 MB سایز دی او د دې یو فایل 129 MB سایز دی نو دا مخته شو دا وروسته شو او د دې نه وروسته کې د دې یو 240 MB سایز دی او که چیرې د اخري ته راشو دا هیڅ سایز نه لري او عادي آیکن دی دا یې اخر ته ماته راوستو نو غټ سایزونه مخته راغله که زه وایم چې نه داسې کار وکړه چې کوم آیکن یې ورکوټی سایز لري هغه مخته راوله او کوم چې غټ سایز لري هغه وروسته کې ویسه نو بیا دې سایز باندې داسې کلیک وکړو دا ځلې کوم آیکن چې واړه سایز ولري هغه مخته راشي او هغه غټ سایز یا لاټ سایز والا اخر ته ویسي دا د سایز مطابق ترتیب شو بیا د ټولو نه ښه ترتیب چې کسان ډېر استعمالوي آیټم ټایپ دی نوعیت مطابق ترتیب وکړه اوس فار ایگزامپل دا یو فولډر دلته راغلی اول به زه ویو ته راشم او دا اټو ارینج نه به ټیک مارک ایسته کړم دا یو فولډر دلته راغلی دا ویډیو دلته کې تللی ده دا ایکسل یو فایل دلته راغلی بل فایل دلته دی او دا فولډر داسې راغلی نو ګوره موږ وایو چې کمپیوټر ته نوعیت په نظر کې ونیسه نور هیڅ نظر کې ونیسه
لکه فولډر یو طرف ته ترتیب کا، دا کوم چې نوټ پیډ والا دا 2-3 فایلونه دي دا بل طرف ته ترتیب کا، دا ایکسل والا بل ځای کې، ورډ والا بل ځای کې ترتیب کا. نو خوا په خوا موږ ته ترتیب کی. نو سور ته براشم آیټم ټایپ باندې وکلیک وکما. نو اول ما سره فولډر ا نه زیاده پورې ترتیب شوی، بیا دا تصویر والا یو فایل دا ترتیب شو، دین وروسته کې ویډیوز شوی، بیا دا ایکسل والا فایل ترتیب شو داسې، بیا دې نه داسې ورډ والا فایلونه تر اخره پورې ترتیب شو او دین وروسته کې نوټ پډ ترتیب شو. زویم دا ټایپ دا نوعیت چې دی د دې سټایل په خلاف ترتیب کا. نو دلته کې سور تراشو آیټم ټایپ باندې کلیک وکړو، دا ځل فولډر مخته لاړې، هغه نور فایلونه وروسته کې لاړه. نو دا نوعیت مطابق ترتیب شو. بیا ډیټ موډیفای کې موږ تاسو ته نیو فایلونه او همدارنګه اولډ فایلونو مطابق ترتیب کوي. لکه فار ایگزامپل دا ویډیو کله ما سره جوړه شوې ده، د کمپیوټر ته کله راغلې ده. نو دلته کې دی باندې چې کله موږ داسې رائټ کلیک وکړو پراپرټیز ته لاړ شو، نو دلته کې موډیفای ټوډے نن دا جوړ شوې ده، مطلب دا نوي فایلونه دي. دا یو فار ایگزامپل که زه دلته کې راشم دا یو فایل کله جوړ شوی دی، رائټ کلیک پراپرټیز ته لاړ شي، یاستردې 13 ورځ همداسې دی کې داسې فایلونه وي چې یو هفته مخکې جوړ شوي وي. لکه دغه یو فایل که موږ وګورو دا ډاکومنټ، نو دا خو وینډوز سره راغلی، څو کاله مخکې جوړ شوی دی. نو داسې کار وکړه چې اول ماته نوي فایلونه مخته راوله یا زاړه فایلونه، نو ډیټ د تاریخ مطابق ترتیب ماته وکړه. نو ګورې دا نوي فایلونه یې مخته راوسته کوم چې نن جوړ شوي دي، او بیا چې کوم یاسټرډې جوړ شوي هغه دلته، او د ډے بیفور یاسټرډې دلته کې ترتیب شي، او لسټ ویک داسې ترتیب شي، او هغه بیخي اولډ فایل اخر ته لاړو. نو دا ځینې نوي فایلونه موږ ته مخته راوستو. زه ویم نه، داسې ترتیب موږ ته وکړه چې دغه زاړه فایلونه مخته راشي، نوي فایلونه شاته ویسئ. نو سور ته تاسو راشئ ډیټ موډیفای باندې کلیک وکړئ، نو زاړه فایلونه نوي فایلونه یې اخر ته ویوړه، او چې کوم اولډ فایل و هغه یې مخته راوسته. نو دا موږ تاسو سره ترتیب شو، سوربای کمانډ شو. د دې نه وروسته کې ریفریش کمانډ دی. د دې ریفریش هدف سره ولې د دې کمانډ نه موږ تاسو کار اخلو، کوم هدف لپاره کارول کیږي. نو زه به راشم ریفریش ته. زموږ تاسو دا کمپیوټر چې دی دې ته ډیجیټل ماشین ویل کیږي. دا ډیجیټل ماشین کې شاته څه وي، HDD وي، یعنې هارډ ډیسک ډرایو، دایمي حافظه. بل دې کې ریم وي، رینډم اکسس میموري، موقتي میموري. بل پروسیسر وي چې دا کمپیوټر کې دا کارونه ټول د پروسیسر په ذریعہ باندې زموږ تاسو مخته ځي. کله چې موږ د ریفریش کمانډ نه کار اخلو، نو زموږ سره د ریم کې دا ډیټا چې وي، دا ډیټا دا بس موږ تاسو سره تازه شي، او د هغې سره سپیډ زیات شي، سپیډ یې موږ تاسو سره زیات شي. نو دې هدف لپاره موږ کمپیوټر کاروو تر څو زموږ تاسو د سپیډ های شي، د کمپیوټر د سپیډ کوم څه وي دا داسې های لیول کې برابر شي، سپیډ زیات شي. نو ریفریش په څو طریقو باندې کیږي. د ریفریش لپاره بټن F5 دا F5 بټنو باندې ریفریش کیږي. که چیرې تاسو راشئ د سکرین باندې رائټ کلیک وکړئ، زه دلته کې د ډیسکټاپ کې چې دا څومره ډیټا پرته ده دغه یو ډیټا ماته ریفریش کا، تازه دې شي او د دې سپیډ د لږ څه ناڅه زیات شي. نو داسې تاسو د ریفریش باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو عمده کار د کیبورډ نه کوئ، نو تاسو به راشئ د 5 نمبره دلته کې 5 نمبره F5 بټن وي، نو تاسو دا F5 داسې پریس کړئ، بس تاسو سره څه شي دا کمپیوټر کې هر څه ریفریش شي. که موږ داسې غواړو چې نه دلته کې دا کوم نوټ چې ما سره راخلاص شوی دا یو پروګرام دی ریفریش شي، نو بیا به څه طریقه کوو، نو وینډوز ډي بټن، کوم بټن، وینډوز پلس ډي، دا یو بټن دی ګورئ، وینډوز پلس ډي، وینډوز پلس ډي دا یو بټن، بس دا دې لپاره وي. ګورئ وینډوز ډي لکه دا یو فایل دی ما خلاص کې دا راته ریفریش کوه.
که زه وایم چې نه دا صحیح ریفریش کا نو دلته کې راشو د ټسک بار باندې رایټ کلیک وکړو ټسک منیجر ته لاړ شو ټسک منیجر موږ تاسو سره راخلاص شي نو دلته کې وګورئ دا نوټ پډ ما سره راغلی دی زه دا نوټ پډ غواړم ریفریش کړم نو تاسو دا سلیکټ کړئ او د کیبورډ نه F5 بټن پریس کړئ د نمبر ته د پرسنټیج ته تاسو وګورئ دا د دې سپیډ څه ناسه داسې زیات شي فاست تیز شي د دې ځین هم تاسو ریفریش کولی شئ دا بله طریقه ده که زه وایم چې نه په یو ځل باندې یو کلیک سره دا کمپیوټر د یو سل دفعې ریفریش شي لکه زه داسې پریس کوم دا یو دوه درې نه سل دفعې دې ریفریش شي نو تاسو دلته کې راشئ دې ځینې دالان راخلاص کړئ رن د سټارټ بټن باندې رایټ کلیک بیا رن ته لاړ شئ او په رن کې تاسو ولیکئ PING او دا داسې انټر کړئ نو ستاسو دا کمپیوټر څو دفعې ریفریش شي سل دفعې بس ریفریش شي نو دا د ریفریش ګټه ده موږ او تاسو سره موږ وایو چې دا ریفریش څه ګټه لري نو ګورئ هر پروګرام چې زه کله ریفریش کوم د هغې هغه سپیډ موږ تاسو سره زیات شي د سپیډ یې څه شي زیات شي نو کله ستاسو کمپیوټر سلو کار کوي ضعیفه کار کوي بس یو ځل دې ځل دا ریفریش کوي بیا د کیبورډ نه F5 یا د نورو طریقو باندې خپل کمپیوټر یو ځل ریفریش کوي نو د دې به څه سپیډ به نارمل شي نو د ریفریش پورې تاسو دا درې کمانډ وشو پیس شارټکټ وغیرہ دا کمانډونه به بیا بل لیکچر کې تاسو ته وشي